جی د غږ قدرمن ستړي مه شئ. امید لره چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. نن په یوه اهمه موضوع سره غږیږي. نن په وټساپ ګروپونه کې دونه چې کوم وټساپ ګروپونه وي په هغه کې ډېر انتهایي نوزک او ډېر خطرناک میسج چې کوم هغه وچلېده. ځینې ملګري خو دا ویل چې کتلی نه وه، ډایرکټ یې لیدلې سره شیر که، خو چا شیر کوه د هغه ټارګېټ چې کوم دی هغه ډېر غلط دی، هغه ډېره نوزکه جامه وه په دا کې. میسج دا وه چې مفتي مصباح الدین صاحب چې کوم دی د شمالي وزیرستان چې کوم ایم ان ای دی د هغه چې کومه ولته پرلت نوستایي چې هغه وړکي بچون لاشینه ایښتي، هغه د ګولۍ چې هغه شهیدون وي په ډرون کې، نو هغه ته دا اعلان وکړه چې 9 شله ګاډي یې 10 لکه روپۍ اعلان یې وکړه چې توس کمخته درېمئ اسلام آباد ته، نو دا ګاډي د مو د طرفه دا ځون ته موضوع ده چې د اعلان کړی دی او که نه دی کړی، خو په دانې لوندې ډېر غلط الفاظ استعمال شوي او هغه الفاظ چې کوم وي هغه پښتون ژغورنې غورځنګ ته استعمال شوي. زه دا نه وایي چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته ولې استعمال شوي، دا که بله پارټۍ وایي، دا که نور څوک وایي هغه ته چې استعمال شوي وایي، نو مو بیا هم دغه ریپورټ پکې ځکه چې دلته څوک سیاست کو، څوک دي په دا وطن کې چې وخت رای کو، دا میشته ټول محترم دي، دا که هیڅ شک نشته دی. دا که د جمعیت والا پارټۍ دو، دا که جماعت اسلامي دو، دا که پیپلز پارټۍ دو، دا که نیشنل پارټۍ دو، دا که پی ټي ایم دی، دا که څوک دي، دا مطلب چې کومې نامې نمونه دي واخیستي او خبوته شوي وي، خو میشته ټول دغه محترم دي. خو دا میسج چې کومه دا ډېر زیات نقصاني وه، دا ډېر زیات نوزک وه. په دا کې د لوندې ډېر غلط الفاظ استعمال شوي وي. هغه غلط الفاظ مقصد دا وه چې په منځ کې د خلک ولا چک شي، په د سوشل میډیو غلطې بلطې کیسې سره شریک وو چې هغه پوس کیم پرلت دی د میرمشاه کې مادر نه دو، نو په هغه کو بې اتفاقي روشي. مین ټارګېټ خود دغه وه. نو دغه قسم شیونه په مخکې وخت کې هم چلېدلي وي، خو مخته وخت خو دره د میږ د پښتني رسایي نه وه سره دره نه وي وله رسېدلي، لکه د نن سبا چې سوشل میډیا په دور دی او پښتونه سره نږدې شوي دي. لږ به د ډاکټر نجیب نه روخلي په هغه ټیم کې پښتین د خلقي په نومه باندې مړېده لګیا و، به درېغه په وخت کې د خلقي په نومه مړ شه، خو په ځای کې خالي پښتونه دا کوشش نه وکړه چې د خلقي معنا زده کړو چې خلقي څه شته وایي، یعنی نشنلیست قوم پرست. پانه بعد بیا د منافق په نومه مړ شه، بیا د جاسوس په نومه، بیا د طالب په نومه، بیا د دهشتګرد په نومه، بیا د خان ملک په نومه، بیا د ماسټر په نومه، بیا د بشعوره خلک چې کومه مطلب خو څوک داسې پوته نشه، بیا د سرکاري نیکار په نومه باندې چې ته سرکاري نیکار یې، مطلب لکه پښتین چې په څه کې وه پوته نشه په دا تېر وختونه کې. بیا وخت روغی د امارت اسلامي افغانستان پوس حکومت چې کوم روغی که نه د پوس په افغانستان کې، نو پانه بعد دل علاقه کې خو ټیک شوه، دا نور مرګینه د جاسوس سرکاري نیکار دا خو دا سلسله خو راونه دو، خو بسم ملوګون هم نه پوته کېږي. جموته کې په نیروپه کې هم د موملو نه دی محفوظ. میرزا جان صاحب میږ په سادهی کو دا سړی نه ویني، دغسې نور چې کوم کسونه وي، او عبدالله ندیم چې کوم دی هغه اوس په هسپتال کې پروت دی. نو مقصد مې د خبرې دا دی چې ته چې په کوم شکل کې یې، په کوم نومه باندې یې دشمن تو نه پرېږدي، ته که ملو یې نه دی پرېږدي، ته که قوم پرست یې نه دی پرېږدي، ته که دلته سرکاري نیکار یې نه دی پرېږدي، ته چې په کوم نومه باندې یې نه دی پرېږدي، ابودي ته دی نه پرېږدي، دا ته دی نه پرېږدي چې ته ترقي وکړې، ته ښه ژوند وکړې. په لکه خالي د دغه نه روخلي چې مخته یو وخت و چې خلقي و، بیا دل مجاهدین وي، بیا هغه کنورټ شول، بیا طالب شه، بیا د هغې نه هغه طالب وي، بیا پسې دهشتګرد که، مطلب لکه په یک و شکل کې چې دلته مو څه کوشش وکړه په کوم رنګ کې مې ځون ورنګوه، زه بیا پرې نه شوه، زه بیا هم معاف نه کړم. نو نن مې دغه ریکویسټ وه چې په خپل میانځ کې احترام سره ولرئ، چې څوک ټیک شوه نظریه او خلاف وي، دلته نظریې اختلاف شته دی، دلته د جمعیت او د پیپلز پارټۍ، د جمعیت او د نیشنل پارټۍ، د نیشنل پارټۍ او د پیپلز پارټۍ، د مختلفې پارټۍ دي او پی ټي ایم دی، ډېر د خلک دی، د هر چا سوچ یو نشي کېدلی، مختلف سوچونه دي. نو دا اختلافات وي، خو بیا هم لکه د ونه سیاسي اتحاد چې کوم دی لږ د هغه نه نقل واخیستل په چار دي د نور پښتنو ته
ټیک شول سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې خو دی چې کله په یوه ځای باندې کښېني څومره خوشحالي لیدل شي او مطلب لکه وس دا حربي چې کومې دي دا وس نه کامیابیږي دا حربي چې دا دای میسج به درنګې وچلوي دا کوشش کو چې هغه پوست درنه چې کومه دو هغه درنو ناکامه شي هغه پرلتو ناکام شي یقین ومنئ چې اوس پښتیندره دای چې که نور نه وي په دا خبرې باندې سر خلوص دی چې د مو په منځ کې شیطنت څوک زه دا 40 کوله 45 کوله مړ چا کړلم په هر رنګ کې مې ځون ورته ورنګوه بیا یې مړ کړلم بیا نه پرېښوله خپل دشمن ښه پېژني او د خپل دشمن چې کوم هغه لیکار دي هغه ښه پېژني اوس انشاءالله دا شیونه نه کامیابیږي خو بیا هم لکه د میږ نوې ژڼې ګوره چې کومه دو هغه ډېره جذباتي دو کوشش دا پچار دی چې هر سیاسي ګوند چې کوم دی هغه خپل کارکنون په دغه باندې پوه کړو چې د بل سیاسي ګوند چې کوم کارکنون دي هغه ته احترام ولرئ په خپل میانځ کې د ورونه غوندې اختلاف سره لرئ خو احترام قدر ولا ورکوئ او د وطن چې کوم دی دا د میش په ګاډه باندې دی دوی میش په ګاډه باندې جوړوي څوک د په کوم نومه سیاست کو څوک په کوم نومه سیاست کو سیاست ته ورجار شي په دا باندې د میش د هیچا سره اعتراض نشته دی خو چې کله هم د کوم ګوند یو کاس داسې غلط پوسټ کول یا داسې غلط میسج په ګروپینه کې چلوي هغه ګوند ته پچار دو چې ډایرکټ هغه په ګوته کوي چې دا د مو د ګوند کاس نه دی خپل ګوند نه د خپلې پارټۍ نه یې لرې کوي موږ دا د نن چې کوم چلیدلی دی د جمعیت علما اسلام هغه تشخی هغه طرف ته ور کړی و یا لوندې هغه غلط الفاظ چې کوم یې هغه یې داسې کوشلي ورته جوړ کړي وي نو دا کېدلی نشي چې د جمعیت علما اسلام یو کارکون وي او دی دومره بخونده الفاظ استعمال کو په دا وس نو ځکه وخت باندې موږ د نارت وزیرستان چې کوم کسون دی هغه هم پېژني د ونه چې کوم کسون دی هغه هم پېژني په هوټلونه سره کښېني جامې سره کي چایونه سره څښي ګپشپونه سره وایي نو وخت وستر دی چې په دغه طریقې باندې پښتین ولا کارېده نن اجازت راس کوي په نورو پروګرامینه کو په نورو موضوع سره راغږي په مخه شه